وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. شمس الله د هلمند ولایت د سنګین د ولسوالۍ څخه پوښتنه کړې ده. وایي د غلا په کالو کې لمونځ کول شرعاً روا دی که نه؟ نو د دې محترم ورور په جواب کې به داسې ووایو چې فقهاء کرامو لیکلي دي چې قصدن او ارادتن د غصب او د غلا په کالو کې لمونځ کول مکروه تحریمي دی. د غصب او د غلا په مابینځ کې فرق دا دی چې غلا دې ته ویل کېږي چې هغه مالک د هغه شي په تا خبر نه یې، تی ځینې غلا کې په پټه یې ځینې ویسې، او غصب دې ته ویل کېږي چې ته د یو چا څخه یو شی په زوره باندې واخلې، ته غالب یې هغه مغلوب وي، په زور یې ځینې واخلې، دغه ته غصب ویل کېږي. نو قصدن او ارادتن د غصب په کالو کې او د غلا په کالو کې لمونځ کول مکروه تحریمي دی. حاشیه طحطاوي علی مراقی الفلاح جلد اول صفحه 358. فصل فی المکروهات. البحر الرائق جلد اول صفحه 428. باب شروط الصلاة مکتبه رشیدیه. فتاوی رحمانیه جلد دوهم صفحه 3.